السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم عبدالرحمن و تاسو ګورئ حارث وبخښئ تاسو ګورئ لر روبوټیک چینل. ورونو ویډیو م جوړه کړې وه د فیسبوک پیج جوړولو باره کې، فیسبوک صفحې جوړولو باره کې، البته په دري یا فارسي ژبه کې وه درسته. نو اوس دا ویډیو چې موږ کومه جوړوو او دوه ویډیوګانې دي، یو دا ده یوه بله ده، دا به د فیسبوک صفحې جوړول وي په پښتو ژبه کې. صحیح ده ورونو؟ او هغه هم د موبایل نه ډیره ساده. ډیر خلک غواړي چې څنګه ځان ته د فیسبوک صفحه جوړه کړم، خو طریقې نه ورځي، یا ډیرو خلکو صفحې د فیسبوک جوړې کړي دي خو چې په کومه طریقه باید جوړ شي هغسې نشي جوړولی، اساس یې نشي جوړولی، ګډه وډه یې جوړه کړې وي، هغه هېڅ فایده نه کوي ورونو. نو چې تاسو چېرته که صحیح صفحه جوړه کوئ انشاءالله هغې به لایک هم ډېر ځي او هره ورځ به 50 شل 30 دانې لایکونه راځي تاسو چې څومره هغې کې پوسټونه کوئ. او یو وخت داسې راتلی شي چې تاسو بیا دا صفحې خرڅې کوئ ورونو، ډېرې صفحې جوړه کوئ بیا خلک یې خرڅوي، دا یو بزنس هم دی. ښه نو ډېر دغه نه کوو ورونو، ورځو مخکې دې نه چې ویډیو شروع کړو دا لاندې سبسکرایب در سره ووایئ که نه وي، او دا چپ لاس ته پاسه لایک در سره ووایئ. صحیح ده؟ ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ خلکو سره. ښه هر چا سره په موبایل کې دا فیسبوک شته ورونو، دا داسې را خلاصوو. صحیح ده ورونو؟ په دې کې فیسبوک صفحه جوړیږي، خو یو خبره هم په یاد وي که تاسو چېرته فیسبوک صفحه جوړوئ نو په موبایل کې بیا دې کې تاسو فیسبوک صفحه نشئ جوړولی، هغې دپاره بل ځای دی، دا به داسې بېرته بند کړئ ورونو. صحیح ده؟ تاسو به داسې کار وکړئ چې ګوګل کروم هر چا سره شته دی، دغه براوزر دی. صحیح ده؟ یا که ګوګل کروم نه هر یو براوزر چې براوزر به داسې را خلاص کړئ، دلته به پاسورډ ته ولیکئ facebook.com لکه څنګه چې ما لیکلی. کله چې facebook.com را خلاص شي ورونو تاسو به هغې نه بعد کې چې کوئ خپل یوزر او پاسورډ به د فیسبوک ورکړئ، نو ستاسو ایډي به دغسې په براوزر کې را خلاص شي. صحیح ده ورونو؟ ښه چې دا را خلاص شو اوس ښي لاس ته دا 3-4 کرښې دي دا داسې ووهئ ورونو، یو 2 دقیقې ورته صبر وکړئ چې ستاسو دا لیست را خلاص شي. ټول نیټونه افغانستان کې کمزوري دي ورونو، داسې ګورئ لیست را خلاص شو. دې کې لاندې راشئ ورونو، ټولو نه لاندې کریټ نیو پیج به ووهئ. صحیح ده؟ دغه ګورئ لیکلی کریټ نیو پیج CREAT نیو پیج دا داسې ووهئ. صحیح ده؟ ښه لږ صبر ورته وکړئ، دا دی راغی ورونو. اوس دلته یو خبره ده ورونو، ډېر یو شي ته هم پام وي ورونو، دې ځای نه سټارټ کېږي ګیټ سټارټډ به ووایئ ستاسو فیسبوک د صفحې جوړول به شروع شي. صحیح ده ورونو؟ ښه اول شی چې تاسو نه غواړئ دا د فیسبوک پیج ټایټل یا نوم دی، یعنې دا داسې نوم دی چې دې ځای نه به ستا خلک صفحه پیژني، ستا صفحه به سرچ کې راوړي، فیسبوک کې چې ولیکي ستا صفحه به ورته راوړي. نو پام وي چې اسانه نوم او ښایسته غوندې نوم ورکړئ، ګډوډ نوم نه وي. صحیح ده ورونو؟ او هماغه شي ته ریلیټډ یا نږدې نوم ورکړئ چې کوم دپاره تاسو دا صفحه جوړوئ. صحیح ده؟ مثال کې ستاسو دکان دی د زرګرۍ دکان هم دی. صحیح ده؟ نو غواړئ چې هغې ته فیسبوک صفحه جوړه کړئ. ښه نو چې زرګرۍ دکان هم فیسبوک صفحه جوړوئ تاسو به داسې نوم ورکوئ چې هغه زرګرۍ ته نږدې وي، که په انګلیش یې ورکوئ جیولري به ورکوئ، که په پښتو یې هغه کې ورکوئ. نو داسې مثال کې زه تاسو ته یو مثال ښایم ورونو، مثلا د نوم د چا ورکو د هوتک به ورکو، زه د هوتک زرګري. صحیح ده ورونه؟ داسې د هوتک زرګري ورکړئ. یا ستاسو پر تعلق لري چې هر یو نوم ورکوئ، خو مطلب مې دا دی چې هماغه دغه ته نږدې به یې ورکړئ. زرګري به ورسره لیکئ که زرګري دغه وي، که د تیلو پمپ وي تیلو پمپ ولیکئ، نو دا ډېر ښه راځي، ستاسو صفحه بیا په اسانۍ پیدا کېږي او خلکو ته مخ ته ورځي، خلک لایک ورکوي. ښه نیکسټ وهو، نوم خو مو ورکړه، اوس به ورته صبر وکړئ چې نوم ستا واخلي. نوم یې واخیسته. صحیح ده؟ اوس دلته یو ډېر مهم شی دی ورونو، اکثره خلک صفحې جوړوي خو پرې پوهېږي نه، ګډې وډې ګډې وډې چې جوړ کړي هېڅ فایده نه کوي، ستا صفحه هېڅ نه لایک اخلي، نه خلکو مخکې راځي، نه مشهورېږي او نه ستا بزنس یا کاروبار ښه کېږي. صحیح ده ورونو؟ نو دې لپاره چې ښه کاروبار ولرئ، ښه دغه ولرئ، راځئ سلیکټ کټګوري، دا وایي کټګوري انتخاب کړه. کټګوري مطلب دا دی ورونو چې یعنې تاسو چې دا کوم کار دپاره دا فیسبوک صفحه جوړه کړې ده هغه شی دلته انتخاب کړئ چې هغې ته ورته دلته نږدې وي. نوم خو د ورته ولیکه. صحیح ده؟ اوس کټګوري هم بیا د هغې ته ورته، یعنې زه په دې کټګورۍ کې راځم. صحیح ده؟ پښتو کې کټګورۍ معنا نه راځي، څه ورته وایي تاسو. ښه اوس مثال کې زمونږ زرګري ده، نو موږ به دلته شی ورکړو ټلویزیون، سپورټس، میوزیک، موویز، لوکل بزنس دی. صحیح ده؟ ایونټ سورس دی، کمپینینګ ارګنایزیشن دی، برانډ اینډ پروډکټ دی، بک دی او سلیکټ نشته دی که نه، زرګري پکې نشته، نو ادر ورته ورکړئ، یعنې نور دې لیست کې نشته، نور کوم شی دی. ښه نیکسټ ووایه. صحیح شه. سب کټګوري اوس ورته ښه سب کټګوري پکې انتخاب کړه، دې کې به اوس ورته تاسو چې کوئ انتخابوئ.
اوس دلته یو خبره ده ورونو، آرټ دی، کمیونټي ده، ایونټ دی، جست فار فن دی، میډیا ده، ټرانزیت سیستم دی او کو ویژوال الرټ دی. دلته داسې کار کوو ورونو چې زرګري خو دلته هم پیدا نه شوه، صحیح ده. چې پیدا نه شوه بیرته ادرس ته لاړ شئ، اولینی تاسو کوم چې و، صحیح ده. دې کې تاسو ورکئ لوکل بزنس ورکئ، صحیح ده ورونو. او دلته تاسو ورکئ یو دقیقه ګرځو، بیوټي اینډ کاسمیټک پروډکټس، جولریز، اودر سپورټینګس. دې کې به تاسو ګرځئ ورونو، خپل دغه ورکې پیدا کوئ، خپل د کاروبار مربوطه هماغه شی چې وي. خو بدبختانه چې ما دې لیست کې هم پیدا نه کړ، نو دې ځای نه زه ویډیو اوږده کېږي ورونو، که زه اوس دلته چېرته ګرځم پسې کېدای شي ویډیو نیمه ګنټې ته خبره وځي. نو دلته تاسو یو انتخابوئ، صحیح ده ورونو. ګوره لکه پروډکټ دغه چې مې انتخاب کړو، بیا هغې نه وروسته دغه سب کټګوري دې دویم کې ورپسې ګرځئ، ستاسو کوم شی چې مربوط وي. اوس جیولریز پسې مونږ ګرځو، خو چې دا جیولریز دو کوم دغه کې ورچولي دي، دا دی ګوره ورونو پیدا شو، صحیح شو. برانډ اینډ پروډکټس دې کې جیولریز اینډ واچز، صحیح ده. ډن کوي داسې، یعنی مونږ سره زر او دا شی نه خرڅوو، صحیح شو. نیکسټ ووهئ. دې شیانو ته ورونو ډېر پام کوئ چې دا صحیح نه وي، ستاسو پیج صفحه نه ځي، ستاسو تجارت مخکې نه ځي. دلته درته وایي چې ماته خپل ویب سایټ راکړه، صحیح ده ورونو. ویب سایټ ستا چې شی دی د صفحې دپاره دا پاس سکپ ښي لاس ته لیکلی، دا ووایه چې مطلب زه نه لرم ویب سایټ، دې ځای نه ما لرې کړه، صحیح ده. دې ځای نه دې سټپ نه ما یا دې قدم نه به تا لرې کړي. ښه اوس درته وایي ورونو چې عکس راکئ او دغه راکئ، نو دې دپاره دا هم سکپ ووایه، ځکه چې دې دپاره هم زه درته اوس طریقه ښیمه، دا اوس د دې دپاره په ځای پرېږدئ، صحیح ده ورونو. سکپ دا دی ورونو. زمونږ صفحه چې اوس دی جوړه شوه ورونو، دغه دی د هوتک زرګري، صحیح ده. اوس دې دپاره چې دا ویډیو اوږده نه شي، دا ویډیو به همدلته ختمه کړو ورونو. دا ویډیو لایک کړئ، سبسکرایب کړئ. بله ویډیو زه اوس جوړوم، هغې کې به زه تاسو ته وښیم چې دا سپوز تاسو څنګه خپله منیج کړئ یا خپلې څنګه سیټینګونه برابر کړئ، صحیح ده، چې اساسه او ښایسته برابره شي، صحیح ده ورونو. نو همدومره وه، والسلام.